بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډو 11 ته او په وینډو 11 کې موږ په کنټرول پانل باندې درس سٹارټ کړی و. نو نن به راځو په کنټرول پانل ته چې څنګه موږ کولی شو په کنټرول پانل کې یو یوزر اکاونټ جوړ کړو. نو دا ډېر ایزي او اسانه ده. نو تاسو به راسئ یوزر اکاونټ ته. کله چې یوزر اکاونټ ته راغلی، یوزر اکاونټ کې به دلته مختلف آپشنونه درکړي. ګوره دا یوزر اکاونټ څه شی ده؟ زه چې کله وینډو بټن ایل وهم تاسو دا مینو ښکاري. نو دغه مینو تاسو ته ښیي چې دا څه شی ده. دا یو یوزر اکاونټ ورکړی یا ما جوړ کړی دی چې دته کود مې هم ورکړی ده. کله چې تاسو اوپن کول غواړئ نو تاسو دلته مختلف آپشنونه راځي. کود درنه غواړي، دلته عکس دی یا له ده څخه مخکې کوم عکس وي یا دلته مختلفه نور کودونه ته کولی سي دلته ورکړي. ما اوس 3 رقمه کود ورکړی، ته کوم کود غواړې. دا کودونه له ټول یوزر اکاونټ مربوط دي چې ته څنګه کود ورکړې، دلته څنګه عکس راولي. یعنې ستا د اجازې نه پرته ستا کمپیوټر ته څوک ننوځي. یا مطلب یوزر اکاونټ داسې هم استفاده کولی شو چې یو کس وي کور کې او یو کمپیوټر لري او دوه ورونه لري. نو دته په یو کمپیوټر کې دوه اکاونټه جوړوي، یعنې دوه بیل کمپیوټر جوړوي. په یو کمپیوټر کې دوه کمپیوټره، یو چې د خپل کمپیوټر ته ننوځي کله چې کار وي هغه خپل بخش کې کار کوي، بل خپل بخش کې. یو کس د بل کس د ویډیوګانو معلوماتو نه ته لاسرسی نسي پیدا کولی. مطلب دا لکه زه شخصا زما ورور ده دغه کمپیوټر کې ما سره څه کوي، هغه هم کار کوي. نو زه غواړم چې زه په خپله ډیټا باندې کار وکړم، یعنې خپل معلومات زه خپل وګورم او ورور ته مې چې هغه کوچنی دی هغه ته یو بل اکاونټ جوړم، هغه خپله خالي ویډیو درسونه کې کتای چې او نور څه کې اضافه نسي کوی، لکه چاته فلم نسي لیږی، نیټ نسي استفاده کوی. هغه بندیزونه بیا موږ چې له اکاونټ له خوا پرې لګولی شو. بیا وروسته وایي له خیره نو تاسو به چې دلته تاسو یوزر اکاونټ ته راسئ دلته به لومړی هغه درکړي. دا به تاسو سره مخکې نه وي ځکه دا اوس ما محمدي په نامه یو اکاونټ اډمنسټریټور ته کود مې ورکړی ده، مخکې نه مې جوړ کړی ده. که چېرته ته غواړې چې ته یو اکاونټ څه کې ځان ته نوی جوړ کړې، په ده باندې خبرې کوو. که چېرته غواړې د اکاونټ نوم دې بدل کړې، تاسو په ده باندې کلیک وکړه، ډایرکټ دې د اکاونټ نوم محمدي ده، بل هر څه نوم چې ته ورکوې دلته نوم ورته ولیکه او دا چینج یوزر نیم انتخاب کړه. چینج نیم ډایرکټ به چی شي، یوزر نیم به دې چینج شي. بل چې دا چینج یور اکاونټ ټایپ، چینج یور اکاونټ ټایپ نه هدف دا ده چې دلته موږ دوه ډول ټایپ لرو، یو چې دا اډمنسټریټور ده، بل سټنډرډ ده. له ده څخه هدف دا ده چې اډمنسټریټور لکه د کور پلار، یعنې مطلب دا چې ته د کمپیوټر کې 100% په ټول بخشو کې کار لرلی سي. او ته ګسټ اکاونټ یا هم سټنډرډ اکاونټ څخه مطلب دا ده چې ته 50% په کمپیوټر کې کار کولی سي، 50 نسي کولی سي. لکه اډمنسټریټور د کور پلار حیثیت لري چې زوی ته وایي ته دا کار کولی سي، دا کار نسي کولی. په هغه سټنډرډ یا ګسټ اکاونټ جوړیږي. لکه یو ماشوم ته ګسټ اکاونټ جوړ کړي چې ته نیټ نسي استفاده کوی، بندیز پرې ولګوي، چاته فلم نسي لیږی، بیرته چې کوم فلم کوم یو اس بي ته کمپیوټر ته داخله کړي پارټونه پرې بند کړي چې هېڅ هغه ونسي، کوم فلم ماشوم ونه لیږي هغه ته کمپیوټر ته یا غلطه استفاده ترې ونه کړي، نو هغه تاسو د جنه څخه بندیزونه پرې لګولی شئ. نو زه راځم غواړم چې یو نوی اکاونټ جوړ کړم. د منیج انادر اکاونټ ته به راسئ. دلته به تاسو څه وکئ، دلته به ډېر اکاونټونه وي. که اوس ما یو کې د تاسو شاید څو دانې جوړ کړي وي، نو که بل هم جوړ کړي دلته به راځي. دلته زه ورته وایم زه یو نوی اکاونټ غواړم جوړ کړم. دلته به تاسو څه کوئ، اډ به کوئ. کله چې دا اډ کوئ نو دلته به اډ ادر یوزر، اډ یوزر ته به تاسو څه کوئ، انتخاب به کوئ. کله چې نیټ درسره کنیکټ وي دلته به بله مینو راځي د سکایپ، خو تاسو به نیټ نه کنیکټوئ. نو دلته تاسو ته راځي ورکه وایي هو ګوینګ ټو یوز د سپیسي، وایي څوک دا څه کوي استفاده کوي. زه دلته ورته وایم چې دا ما سره کوي رحمان الله زما ورور ده، دا څه کوي دا استفاده کوي. ښه دا نوم مې صحیح ده. و پاسورډ څه ورکوې، زه ورکوم 1 2 3 پاسورډ ورکوم. وګوره تاسو باید دلته داسې پاسورډ ورکوئ چې هیکران یې مات نسي کړی. لکه تاسو به هم ای بي سي کې استفاده کوئ، هم به د هغه بټن زه تاسو ته وښیم کیپس لاک، زه لیکمه تاسو ته زه د هغه راولم په پښتو ده
زه به انګلیسي کوم ژبه. تاسو ګورئ، تاسو هم کله چې دلته یو کود ورکوئ، لومړی خو دا ای بي سي دا کې استفاده کوئ. دویمه خبره یو دوه درې هم استفاده کوئ. بل شیفت چې ونیسئ دغو نه باید استفاده کې وکړئ، لکه دا بټنز و، دغه هیډز و، لکه سمبولونه. بل چې کله هم تاسو کود ورکوئ، لومړی د کپس لاک آن کړئ، یو حرف غټ ورکړئ، یو کوچنی ورکړئ، بیا دا هیکران په سختۍ سره ماتوي، یعنې په اسانۍ سره نشي کولی چې دا ستاسو کود مات کړي. خو زه اوس تاسو د مثال په خاطر دا چې کوم یو کود مې ورکړ، لکه دا کود زه کولی شم دلته وګورم چې زه ورکوم چې 1 2 3 یو کود مې ورکړ. ریسنټ کې تا ته وایي چې ورکړه څه هغه ورکړې، همدغه پاسورډ دلته ورکړی، دا لاندې هم ورکړه. زه ورته 1 2 3 دا پاسورډ مې لاندې هم دلته ورکړه. بل ته ان کیس یو فارګیټ یور پاسورډ، دلته ګوره دلته تاسو ته دغه ډېر ښه آپشن ده چې په وینډو 10 کې هم وه او په وینډو 11 کې هم ده، چې کله هم ستا دا پاسورډ هیر سي نو تا ته دلته وایي چې یو څو سوالونه یې درکړي او بیرته یې ځوابونه درته غواړي. کله هم چې تا نه کود هیر سي ذاتي تا ته وایي چې ښه راسه هغه سوالونه چې تا هلته پکې کړي دي، زه تا نه سوالونه کوم، ته یې ځواب راکړه. که ځواب دې راکړې نو تا کمپیوټر درته اوپن کوي. لکه تا ته لومړی دی وایي what was your first pet name، یا ستا لومړنی نوم څه وه، هلته یا تا ته په ماشومتوب کې چا نوم څه رقم اخیستی، یا د ماشومتوب نوم دې چې وه، یا په کوم ځای کې چیرې ته زیږېدلی، یا دې له کوم پوهنتون نه ته چیرې شی فارغ شوی، له کوم مکتب نه، یا درته وایي د ماشومتوب نوم دې چې وه، ماشومتوب نوم چې ورته انتخاب کړې، دلته ورته هغه کې ورته انتخاب کړې، لکه جان ورته انتخاب کړئ. څه مطلب زما نوم په ماشومتوب کې جان و. بل دوهم کوېشن درکوي چې ته په کوم پوهنتون نه چې یې فارغ شوی، لکه له کوم مکتبه، دلته ورته ولیکه چې افغان هغه نه چې څه فارغ شوی یم، دلته دې هغه نوم هم ورکړه. بیا دلته راځي ورته وایي چې دریم کوېشن چې ده، دویم کوېشن تا ته وایي چې په څومره هغه کې زیږېدلی. دلته تاسو اوس احمد ورکړئ، محمود ورکړئ، کال کې ورته ورکړه، هغه ورکړه، یو ورکړه. یو کود ده چې بیا تاسو نه له یاده ونوځي. که تاسو د رښتیا یو څه ورکړئ بیا نو تاسو نه انشاءالله له یاده نه وځي. اوس ما دلته یو ورکړه، نیکس مې ووهه. کله چې دا نیکس ووایي، رحمان په نامه اکاونټ څه کریټ شه. نو تاسو چې کله د باندې کلیک وکړئ، دلته اکاونټ آپشن ته راسئ، چینج اکاونټ ټایپ تاسو دلته چک کوئ، ټایپ یې بدلولی شئ چې دا سټنډرډ غواړي یوزر او که اډمنسټریټر، یعنې مطلب 100% هغه لاسوهنه کې وکړئ چې کمپیوټر کې که 50%، یم نه 50% اوکې کوئ. که چېرته ریموف کوئ دا ډیټا اکاونټ دې بیرته ډیلیټ کوئ، ریموف باندې کلیک کړئ، دا به چی شي در سره ډیلیټ به شي در سره. نو اوس تاسو وګورئ وینډو ایل وهم، وینډو ایل چې وهم دلته به څه شي در سره هغه دوه دانې اکاونټ هغه شي. اوس خو یو زما خپل ده، اوس که زه چېرته خپل کمپیوټر ته ځم خپل هغه مسایل څېړم یا درس کې ګورم یا ویډیوګانې ګورم، محمدي اکاونټ ته به ځم. اوس که ورور مې راځي دا اکاونټ ته به څه شي داخلېږي به. اوس به ده ته ما کود ورکړی و، لکه دلته ما کود بل شی ورکړی و، نو هغه کود به څه کېږي، ته به دلته کود ورکوي، هغه به څه کېږي در سره اوپن کېږي. زه اوس راځم دا خپل هغه څه کوم اوپن کوم او دلته زه کود ورکوم چې هر څه کود ما ورکړی ده، تاسو هغه کود دلته داخل کړئ او دا به څه شي تاسو سره به دا اوپن سي. نو دا و چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل یوزر اکاونټ ته کود کېدو. اوس ګوره دلته راغی دا در سره دا انتخاب کوي. اوس دا ته وایي نوم یې تغییروي، نوم یې هم چینج نوم باندې کلیک کړه، ډایرکټ نوم دلته تغییرېږي، رحمان الله نه بل کړه. بل پاسورډ یې تغییروي، پاسورډ هم چې ورکړی و ډایرکټ پاسورډ یې هم ته چې کولی شي تغییرولی شي. بل چې دا چینج دس اکاونټ ټایپ دا ټایپ یې تغییروي، اډمنسټریټر کې که هغه مطلب سټنډرډ دی کې ډیلیټ اکاونټ که غواړي دا ډیلیټ اکاونټ ډیلیټ کې ته چې کولی شي دا ډیلیټولی. اوس که چېرته غواړې دا ډیلیټ کړې ډیلیټ اکاونټ ووهه، دا ډیلیټ فایل یعنې مطلب دا ډیلیټ د دغه کوم اکاونټ چې دا د ټوله سره ډیلیټ سي او کوم فایلونه چې په دا اکاونټ کې رحمان الله اچولي دي، کوم فلم یا بل اضافه شی هغه دې هم ډیلیټ سي یا دې چې وسي ډیلیټ دې سي د کیپ فایل نور د اکاونټ دې ډیلیټ سي، خو هغه کې څه فایلونه څه په هغه کې اچولي په دا رحمان الله هغه کې نو کوم ویډیوګانې لیکلي نو هغه دې چې سي پاتې سي. نو زه ورته وایم ډیلیټ فایل، هم فایلونه دې ډیلیټ سي او هم هغه دې چې سي ډیلیټ سي. ډیلیټ اکاونټ مې کلیک کړه دا چې سي بیخي را سره څه یعنې ډیلیټ سي. بل
څنګه کولی شو خپل اکاونټ ته یو عکس کېدو. زه به وینډو ال وهم، تاسو وګورئ دلته اوس عکس نشته. که غواړئ دغه ته عکس کېږدئ نو تاسو کولی شئ دلته یو عکس هم څه کړئ کېږدئ. اوس دا زه اوپن کومه، تاسو به راسئ دلته سټارټ ته، سټارټ کې به تاسو سیټینګ ته راسئ یا به سیټینګ ورته ولیکئ. سرچ کې سیټینګ ته چې کله راغلی دلته اکاونټ ته به راسئ. اکاونټ نه وروسته به تاسو راسئ یور انفو ته. یور انفو ته چې کله راغلی دلته لومړی درته وایي چې ټیک فوټو، مطلب که چېرته کمرې له لارې ته تصویر اخیستل غواړې نو ټیک فوټو څه که ورته انتخاب که. لکه اوس د کمرې له لارې د تصویر غواړې، تصویر واخله هلته یې ورته کېده. خو که چېرته ته غواړې چې راسې په فایل کې، یعنې مطلب تا سره په کوم فایل کې تا یو عکس اخیستی او هغه ته انتخابول غواړې او دلته یې کېښودل غواړې نو ته بیا راسه هغه څه که ورته انتخاب که. لکه زه راځم همدغه عکس تیار و، خو اوس فرض کړه همدا عکس ده او دا انتخاب که څه شي دا عکس به هغه ته کېښودل شي. نو مربوطه هغه ته به هم تاسو د عکس کېښودل شي. چون اوس موږ سره انټرنېټ نشته په دغه خاطر نو اوس موږ سره دا نه ایښودل کېږي. بعضې وخت تاسو سره امکان لري تاسو سره هغه نه کوي دلته، چون موږ نیټ وصل کړی و په دغه خاطر باندې اوس ایسته که په دغه خاطر دا مسیج راکوي نو تاسو سره به ډایرکټ هغه عکس څه شي تبدیل شي. نو دا ډیره ایزي او اسانه طریقه وه چې څنګه موږ یو اکاونټ جوړولی سو او څنګه موږ دته کود ورکولی شو. بل دلته موږ سره ساین ان آپشن ده چې څنګه موږ ته یو اکاونټ ته مختلفه کودونه ورکولی سو. لکه لومړی دلته په اکاونټ کې فیس ده یا وینډو هلو، لکه ځینې موبایلونه به مې دلي چې ورته وګورې ډایرکټ یې کود خلاص، یعنې دا خپل قوارې هغه دې څه کوي درته سکن کوي درته او کود یې اخلي. که چېرته په قواره باندې کود ورکوي چون موږ سره هغه سیټینګ اوس دلته نشته چې تاسو هغه کو نو په خاطر باندې زموږ کمپیوټر کې دا کار نه کوي. که چېرته هغه وي دلته به سیټ اپ ته راسې عکس به دې واخلي. که چېرته د عینکو سره عکس واخیسته بیا چې تر هغو دې عینکې نه وي کمپیوټر به دې نه اوپن کېږي. په نورو طریقو اوپن کېږي خو د تا په مخ په هغه به نه اوپن کېږي له فیس نه. نو تاسو به سیټ اپ باندې به کلک وکړئ او هلته به عکس واخلي اوکې به کړئ. نو بیا چې کله کمپیوټر اوپن کړئ چې ورته وګورئ خپله به چېکې خلاصېږي. بل چې دا فینګر ده، بعضې کمپیوټر فینګر لري. که چېرته فینګر جوړوي په اوس دا چون زموږ یې نه لري نو داسې یو وړوکی فینګر غوندې شیشه غوندې هغه ده، په هغه به چې ورته ګوته به ونیسئ دلته هغه اول به سیټ اپ انتخاب کړئ، ګوته به ونیسئ تر هغو به همداسې ښورئ ګوته هر یو ګوته چې بیا چې کله کمپیوټر اوپن کړي خالي په هغه ځای باندې ګوته کړئ ډایرکټ به ستاسو کمپیوټر څه شي اوپن شي در سره. بل فین ده، فین دا ده چې که چېرته تاسو کمپیوټر ته قوي کود غواړئ او هر څوک یې هغه نه کړي ډیلیټ نه کړي نو تاسو به دلته فین کود ورکوئ. فین کود کې اوس ما تیار ورکړی ده. که چېرته فین کود دې ورکړی ریموف یې کړي حذفه یې ریموف وه او که چینج پین انتخاب کړي کوم کود چې تا دلته ورکړی هغه ته چې ورکړه مخکې لومړی تا نه مخکینی غواړي مخکینی پین کود ته چې ورکړی هغه ورکړه، بیا نوی کود ورکړه، بیا هغه نوی کود بیا دویم کرتي دلته ورکړه او بیا چې وکړه دلته دغه پین کې بل هم ده. که چېرته غواړې په پین کې سمبول استفاده کړي نو سمبول ته چک ولګوه او که چېرته دا چک دې نه وي لګولی دلته به خالي یو دوه درې کار کوي. لکه زه دلته راځم دلته ورته لیکمه زه یو دوه درې لیکم خو چې کله هغه ورته لیکمه سمبول شیپ مې نیولی سمبول چې لیکم هېڅ نه لیکل کېږي خو زه دا کلیک کوم او ګوره او دلته کلیک کوم سمبول وینه سمبولونه هر څه دلته چې کوي راځي در سره. نو دا و د هغه چې موږ څنګه کولی شو په کمپیوټر ته پین کود ورکړو. زه اوس نه غواړم نور دم چې کود ورکړو اوکې کوي اوس خو نه غواړم چې زه یې ورکړم ځکه دا مخکې ما ورکړی ده. که چېرته هېر شوی له دې ځای نه فارګیټ مای پین بیا له دې ځای نه ته چې کولی شي بېرته ریموف کولی شي. سیکیورټي کی نه هم ته کود ورکولی شي. دا د پرمختللو خلکو لپاره دی، یعنې مطلب دا یو فلاش شی کې داسې سیسټم یعنې هغه پې کېږي چې ورته وایي کوډینګ کې کېږي فلاش کې. بیا چې فلاش تاسو د یو اس بي له لارې خالي کمپیوټر ته دا ورکوئ کمپیوټر خپله چې کوي اوپن کېږي در سره. یعنې دا ډېر ښه او ایزي او اسانه که هغه ده. نو دا چې تر هغو تا سره فلاش نه وي بیا به هېڅ نه اوپن کېږي. چې کله تا فلاش چا درنه پټ کړه او کمپیوټر ته یې دا ورکړه خپله به کمپیوټر در سره اوپن کېږي. بل پاسورډ ده، پاسورډ او د فین ترمنځ دومره فرق نشته خو دا سټرانګ ده هر څوک یې پین نشي خلاصوی او دا پاسورډ خلاصولی شي.
دا چې کله تاسو کلیک کوئ چینج ورته به راسئ اوس دا ګورئ دلته کار کوي یو آر آل سیټ اپ په د چینج باندې به کلیک وکړئ دلته به خپل کود ورکړئ کود ورکړئ لومړی کرنټ اوسنی هم چې کوم کود ورکړی وای هغه ماته ووایه هغه کود به دلته ورکړئ او که چېرته تاسو هغه له یاده وتلی بیا نو ته کود نسي ورکوی کود دې اوسنی ورکړه بیا نوی کود هغه درکوي چې هغه ته ورکړه نو به څه شي تا سره نیکسټ کلیک کړه ډایرکټ به څه شي در سره پاسورډ به انتخاب شي بل پکچر ده که چېرته غواړې ته د پکچر په واسطه ده څه کې ځان ته کېږدې نو بیا به ته راسې چینج ته به راسې اوس دا پکچر ده دا پکچر مخکې موږ څه کړی ده انتخاب کړی په د پکچر باندې تاسو کلیک وکړئ او تاسو کود به چې کېږي اوپن کېږي در سره فرض که داسې امضا پرې وکړئ یا بل داسې دغه ام را واخلئ داسې خط په ام باندې وکړئ او دا به تا سره اوپن کېږي نو تاسو به لومړی تا نه پین کود غواړي دلته به پین کود ورکړئ پین کود داسې ورکړه اوکې کړه اوس زه راځم دلته چې کوم پین کود ورکوم لکه زه خپل پین کود ورکوم دا چې پین کود مې ورکړه اوس ورته یوز دیس پکچر زه غواړم دا پکچر انتخاب کړم اوس زه راځم د پکچر ته څه کومه کود ورکوم لومړی هغه دا ده په لومړي هغه کې زه په دغه پکچر باندې داسې خط کش کوم داسې دا لومړی بخش ته ګوره یو دلته تاسو وګورئ لومړی هغه یې ترسره څه دویم هغه یې دا چې دلته داسې خط کش کوم دا دوهم هم ترسره دریم یې دا ده چې داسې راځم داسې دا دریم څه تر سره سه اوس بیا درته وایي چې ښایي بیا یو پې ته ټرای کړه چې غلط څه وینې زه داسې ورته وایم چې داسې لاړم دا خو غلط څه زه ورته وایم سټارټ اوور بېرته له سره یې کړه سټارټ اوور چې یعنې ماته نه غلط څه دلته یو پې داسې لاړم دا یو کود بیا داسې لاړم دا دوه بیا داسې لاړم دا درې دا در سره بیا درته وایي او بیا یې ته ورکړه زه بیا داسې لاړم اوس ګوره بیا غلط څه نو تاسو ته دلته هغه ورکوي بیا به سټارټ وورکړي چې تر اوسه وي څه وایي نه زه ورته اوس وایم داسې زه لاړم دا خو یو څه اوس بیا زه داسې لاړم دا دوه څه او بیا زه داسې لاړم داسې لاړم دلته یعنې مطلب یو داسې لاړم یو داسې بیا دلته دوه دانې ښکته راغلم بیا دلته درته وایم مس کود ورکړه زه پرې داسې لاړم بیا داسې راغلم او بیا داسې لاړم او بېرته داسې راښکته سوم اوس ګوره وایي صحیح ده چې سو تاسو کوډ کنګریچولیشن یا ستاسو کوډ چې څه یعنې جوړ څه اوس به وینډو بټن او ایل ووهئ تاسو اوس چک کړئ د باندې ډبل کلیک وکړئ تاسو وګورئ تاسو ته لومړی دلته څه کېږي کود درکول کېږي درې ډوله کود پین کود ورکړئ دا انتخاب کړه پین کود دې خلاصېږي ورته نه که هغه کود پاسورډ دې ورکړئ پاسورډ انتخابوئ او پکچر نه وایي چې پکچر باندې زه کود ورکوم نو دلته لومړی خو داسې باندې خط کش کړه یو خلاص دویم داسې وه او درېیم داسې راسه داسې ډایرکټ په کمپیوټر د چې شي سره اوپن سي نو دا و د پکچر له طریقه څنګه موږ کولی شو چې کمپیوټر ته کود ورکړو او هغه څنګه بیرته چې کړو خلاص کړو که پکچر کود غواړې بیرته ریموو کړې ریموو یې کړه بیرته به چې سي هغه به تاسو سره ریموو سي نو دا موږ سره په کنټرول پنل کې د یوزر اکاونټ آپشن چې موږ څنګه کولی شو خپل کمپیوټر کې یوزر اکاونټ جوړ کړو نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې